رحیم زموږ د نن ورځې درس دی چې موږ څنګه وکولی شو د ارکماپ یا جي آی ایس صفحې ته جي پي ایس پوینټونه یا د ټوټل سټیشن ډیټا اډ کړو یا هغه څنګه ورته علاوه کړو یا امپورټ یې کړو. دا ډېر مهمه درس دی چې موږ څنګه وکولی شو د ارکماپ صفحې ته جي پي ایس پوینټ یا د ساحې ټول هغه مشخصات چې موږ د ساحې نه راټول کړي دي هغه چې کړو اډ کړو. زه ارکماپ صفحه وځم. کله مو چې د ارکماپ صفحه وضع کړه نو باید زموږ جي پي ایس پوینټونه یا په د اکسل یو ټیبل کې وي چې فارمات یې باید کاما سی اس وي ډیلیمیټ یا کاما ډیلیمیټ سی اس وي یا سی اس وي کاما ډیلیمیټ وي او یا باید د نوټ پاډ په فارمات کې وي نوټ پاډ کې وي ځکه چې نوټ پاډ او کاما سی اس وي دا دوه فارمټونه دي چې کولی شي جي آی ایس کې اما ډیټا چې سي اډ سي. بغیر له دې دوه فارمټونه ډیټا جي آی ایس ته د ایکس واي ډیټا یا جي پي ایس پوینټونه چې کېږي نه اډ کېږي. نو مخکې له دې نه چې موږ ارکماپ صفحه اوس کړو باید موږ مخکې له مخکې ډیټا باید یا په نوټ پاډ کې منظمه کړو او یا باید په اکسل کې هغه ډیټا باید چې کوم منظمه کړو. ډیټا منظمول په دې معنا ده چې باید زموږ ډیټا په د جي آی ایس کې هغه سټینګ نرټینګ او زاید ولري یا ایکس واي او زاید ولري یعنې زموږ ډیټا باید طول البلد عرض البلد او یا ارتفاع یعنې زاید ټولرنس ولري. که چیرې زاید یا ارتفاع هغه موجوده هم نه وي مشکل نه لري خو ایکس واي یا سټینګ او نرټینګ دا حتمي او ضروري ده چې باید زموږ ډیټا سټینګ او نرټینګ ولري او یا باید موږ مخکې له مخکې چې ورکړو ډیټا ته سټینګ او نرټینګ ورکړو زاید مشکل نه لري. زه دا صفحه منیمایز کوم مخکې له دې نه چې زه د ساحې ډیټا اډ کړم نو مخکې له مخکې ډیټا ځان ته چې کوم منظموم یې جوړوم یې پس له هغه نه ډیټا اډ کوم. منیمایز موږ په دلته په دې فولډر کې ډیټا لرو په نامه د جي پي ایس د ساحې نه موږ راټوله کړې وه. دا شماره لري دا شماره باید چې کړو ډیلیټ کړو ډیلیټ د سټینګ او نرټینګ او زاید ما ویل چې زاید د زاید مشخصه یا ولري یا وینه لري دا مشکل نه لري خو هم باید سټینګ نرټینګ یا ایکس واي دا باید چې وي ولري زموږ ډیټا یعنې که زاید هم ډیلیټ کړو مشکل نه لري ډیټا زموږ اډ کېږي خو باید د سټینګ نرټینګ یا ایکس واي باید په ډیټا کې چې وي موجود وي. زه د ډیټا ته ځم فایل ته ځم د اکسل دې یو سیواز اخلم په همدې فولډر کې اخلم یو ځای به ورته مشخص کړئ تاسو سرچ ورته اخلئ دلته اکسل ورک بوک ده زه دا ټایپ یې ورته سی اس وي کاما ډیلیمیټ کوم ډیلیمیټډ سی اس وي کاما ډیلیمیټډ دا ورته انتخابوم سیو یس دا ورته سیو یا سیو یا نو ورته یعنې مخکې څه سوی دا ورته مشکل نه لري او کاما ډونټ سی ورته دا فارمات په نامه دی کاما سی اس وي ډیلیمیټ کې جوړ شو او دا ما اکسل ورک بوک دی. دا بیرته منیمایز کوم راځم د ارکماپ صفحې ته کله چې د ارکماپ صفحې ته بیرته راغلم زما ډیټا مخکې له مخکې چې شوه اماده شوه فایلونه چې ما له ساحې نه راخیستي وو هغه مې ټول اماده کړل اوس غواړم چې هغه د ارکماپ صفحې ته چې کړم اډ یې کړم. زه فایل ته راځم فایل مینو ته د ارکماپ صفحې ته
کله چې د ارقام صفحې فایل ته راغلم نو زه اډ ډیټا ته راځم اډ ډیټا بیا اډ ایکس وای ډیټا ته راځم فایل ته راغلم اډ ډیټا اډ ایکس وای ډیټا دلته ما ته وایي چې کوارډینیټ ایکس وای کوارډینیټ باید تا ډیټا ولري یعنې ته د دغه ایکس وای ډیټا نه ته ایکس وای ډیټا چی کولی سي اډ کولی سي وایي چوز ا ټیبل ټیبل انتخاب کوئ چې مخکې تا کوم براوز یا کوم فولډر کې ده اما ټیبل زه انتخابوم اما په دې فولډر باندې کلیک کوم فولډر باندې چې کلیک کوم زه باید له همغه فولډر سره چې سم کنیکټ سم یعنې فولډر کنیکشن ته به ځم زما فولډر په ډیسکټاپ کې ده زه ډیسکټاپ ته ورځم خو اما د تاسو فولډر څه هر چېرته وي هر ډرایو کې وي دې باندې چې کلیک کړئ دلته ډرایوونه دي یا دلته راسئ مختلف فولډر دی اما هر فولډر یا هر ډرایو کې چې تاسو فولډر وي اما فولډر ورته چی کوئ انتخاب کوئ په دې باندې مثلا فولډر کنیکشن داسې راغلی په دې تکمه باندې چې کلیک کوئ دلته ټول د کمپیوټر فولډرونه دي زما فولډر په ډیسکټاپ کې ده نو زه هم چېرته ځم ډیسکټاپ ته ځم په نامه د لیسن 1 فولډر مې جوړ کړی دا جی پی ایس سیسوي دا چې کوم انتخابوم اډ ورته وایم ما ځکه ویلی چې باید زموږ ډیټا ایکس وای یا زیډ چې دا اپشنل اختیاري دی یا ولري یا ونه لري مشکل نه لري خو باید ایکس وای یا اسټینګ او نرټینګ زموږ ډیټا چې ولري باید زموږ ډیټا اسټینګ او نرټینګ ولري د ایکس وای زیډ دا به څنګه ترتیبوو نظر ډیټا ته به ګورو زموږ اوله کې ایکس اوله کې هم اسټینګ ورکړی و یا هم نرټینګ ورکړی ته به ما اسټینګ یا نرټینګ ورته انتخاب یې موږ اوله کې اسټینګ ورکړی و دومره دفعه هم ورته نرټینګ ورکړی و ډیټا ته اخره پروسه کې موږ چې ورکړی و زیډ ورکړی و زیډ کې انتخابونه کې مشکل نه لري دا ډیټا مو کله چې انتخاب کړه نظر ایکس وای او زیډ ته دا به اوس چی کوو ایډیټ کوو ایډیټ په دې معنا چې نظر امازون به ورته چی کوو مشخص کوو ځکه چې موږ کله چې فایل یا فایل ډیټابیس ما هم جوړو نو موږ د پروژې کوډینیټ سیسټم یا جغرافي کوډینیټ سیسټم دا ورته چی کول جوړول پروژې کوډینیټ سیسټم ته راځم په دې مثبت باندې کلیک کوم یو ټي ام ته ځم یو ټي ام ته چې راغلی یو ټي ام ته نو دلته به 1984 ډبلیو جی اس 1984 انتخاب کړئ نو ډیټا زموږ په 200 زون کې موقعیت لري زه 200 ورته انتخابوم پکتیا یا پکتیکا لوګر دغه ولایتونه دي خوست 200 زون کې موقعیت لري اوکې ورته وایم اسټینګ هم برابر سو نرټینګ هم زیډ هم جی پی ایس سیسوي هم برابر سو ایډیټ مې هم کړ دا 1904 زون 42 ده 200 زون ده نرټینګ اوکې ورته وایم دلته مسیج راځي دا مو اوکې ورته وایم نو دا ډیټا زموږ چی سوه جی پی ایس پوینټ زموږ چی سو صفحې ته اډ سو نو دا د ډیټا د اډ کولو چی وه طریقه وه خلاصه که درس کړئ نو ډیټا باید مخکې منظمه کړو په یو فولډر کې کله چې فولډر کې منظمه کړه فایل ته راغلو اډ ته راغلو اډ ایکس وای ډیټا ته راغلو فولډر مو ورته انتخاب کړ کومه سیسوي اډ هم ورته ویلې اسټینګ و نرټینګ مو ورته انتخاب کړل نظر ډیټا ته زیډ مو ورته انتخاب کړو ایډیټ مو کړه کله مو چې ایډیټ کړه اوکې مو ورته ویلې اوکې مو ورته ویلې ډیټا چې سوه اډ سوه دا طریقه د ډیټا د چې وه اډ کولو د ډیټا وه یعنې که چېرې فار مثال ډیټا وکړو اډ یې کړو نو دا ما پوینټونه دي شل پوینټه دي چې موږ صفحې ته چی کړل اډ کړل اوس ایمیجري نسته کله سټلایټ ایمیج په دې ډیټا باندې اډ کړو نو موږ ته به ټول مشخصات وکړي چې دا فرض مثال د کوم مسیر دی دا کوم مسیر دی نو په راتلونکي درسونو کې چی کوو بیا مشخص کړو درس په خلاصه کو موږ څنګه کولی سو چې د ارکمپ صفحې ته ډیټا اډ کړو د ډیټا د اډ کولو طریقه دا وه چې موږ مخکې هماغه پوینټونه هم راواخیستل هم په یو فولډر کې واچول کله چې فولډر کې واچول هغه مو کامه سیسوي ډیلیمیټ فارمټ ته واړول د اکسل نه
بیا راغلو ارک ماپ صفحې ته، فایل ته لاړو، فایل ته چې لاړو بیا اډ ډیټا مو ورته ویلې، اډ ایکس وای ډیټا مو ورته ویلې، اما فولډر مو انتخاب کړ، کله مو چې فولډر انتخاب کړ اډ مو ورته ویلې، نظر هماغه جدول ته موږ سټینګ و نارټینګ او زیډ اپشنل ده، که وي که نه وي ډیټا کې مشکل نه لري، نظر هماغه جدول ته په ترتیب سره به دلته هم هماغسې څه کوو ترتیبوو. کله مو دا په ترتیب سره جوړ کړل بیا مو ایډیټ کړه، دا 200 ځله مو ورته انتخاب کړ، اوکې مو ورته ویلې، بیا مو اوکې ورته ویلې، زموږ ډیټا چې سوه اډ سوه، صفحې ته چې سوه راغله. دا د ډیټا د اډ کولو طریقه د ارک ماپ صفحې ته وه. خدای کړي چې درس مو زده کړی وي، بیا په راتلونکي درسو کې دا نور هم اسانه کېږي، بیا تکراریږي ځکه هره پروژې ته جدا موږ چې کوو پوینټونه اډ کوو. ښه ورځ ولرئ.